کس چې د الکانو سره غلط کار کوي د الکانو شوق لري او هغه بغیر د توبې نه مړ شو الله رب العالمین د هغې نه په قبر کې خنزیر جوړوي کله چې یو الک د بل الک د پاسه شي غلط کار کوي زنا کوي په الله رب العالمین باندې دومره غصه روشي چې د الله د غصې د وجې اهتز عرش الرحمن په عرش باندې زلزله روشي وتکاد السماوات ان تقع علی الارض د الله د غصې د وجې اسمانونه دومره یره کې شي چې نږدې ده چې دغه اسمانونه په دې ځمکه را پرېوځي نو ای د هلکانو شوقي ستا د دې زنا د وجې په الله رب العالمین باندې غصه راځي ستا د دې زنا د وجې په عرش باندې زلزله راځي ستا د دې زنا د وجې اسمانونه دې ته مجبوره کیږي چې په دې ځمکه را پرېوځي نو د الله خوند دپاره ته دومره غټه ګناه کې نن سبا معاشره کې دغه عمل ډیر زیات شوی دی د هلکانو مینه بچهبازي کونیتوب دا ډیر زیات عام شوی دی بوډاګان په دې غم کې اخته شوي دي هغه بوډا چې د هغه د سپینې ګیرې نه الله رب العالمین حیا کوي په دې غم کې اخته شوي دي حالانکې په دې ګناه باندې الله رب العالمین قومونه تباه کړي دي د لوط علیه السلام قوم چې په هغې کې دغه مرض و الک به د الک سره زنا کوله الله رب العالمین پسې یو ملائکه راولېږله هغې ته وزر لاندې کو تاریخ لیکي دغه قوم دومره اوچت کو چې د سپو چغې اول اسمان ملائکو واورېدلې او داسې یې راتاو کو په دې ځمکه یې وویفتل او بیا پسې د کاڼو باران وکړو نو ای ځوانه ته چې په کم وخت کې په کم ځای باندې زنا کې یو ځل به هغه ځمکې ته الله امر وکړي چې دا دننه کا په کم چت لاندې چې دغه زنا کې هغه چت ته به الله رب العالمین امر وکړي چې ور وغورځېږه نو د دې دنیا نه به بې ایمانه او بغیر د توبې نه لاړ شي او ابن عباس رضی الله عنه فرمای چې ان اللواتی اذا مات من غیر توبه یمسح فی قبر خنزیرا کم کس چې د هلکانو سره غلط کار کوي د هلکانو شوق لري او هغه بغیر د توبې نه مړ شو الله رب العالمین د هغې نه په قبر کې خنزیر جوړوي نو دا اوس در سره موقع ده الله ته توبې وباسئ